بسم الله الرحمن الرحیم. د افعال مقربه سبق جاری دی په داسې پهلا فعل افعال مقربه هغه عصا هغه سبق تیر شو. عصا په دوه قسمه وا، یو عصا ناقصه وا به بیا بل تامه وا. عصا ناقصه هغه چې دو اسم خبر دواړه غوړي، عصا تامه هغه چې خبر نه غوړي، یعنی خلی په اسم باندې پیراشي بیا هغه اسم فاعل د هغه عصا شي. دوام سبق ته د کادا او کادا چې دو هغه د عصا غوندې په دوه قسمانو دو، ٹھیک شله. بل په عصا شه د انشائیت ولا پهلو پرېتو کنه او په کادا شه انشائیت نشته ده. او د عصا غوندې دو یا دغه چارکای چې د لکه د عصا ناقصه چې وا هغه دا ویل چې نږدې دو چې خبر د عصا اسم تا و حاصل شي، نږدې دو چې اسم لره خبر حاصل شي. کادا شاده غمنه پرتا دو نږدې کات ولا او په کادا شه اخباری شان ده، اخباری یعنی عصا شه د انشائیات ولا پهلو که هر کله دو ناقصه وا بیاته د جمله تا انشائیه ویلا شه. و چې کله عصا ته ماوی کنه دیکھو انشائیه نشته لکنه. و کادا چې دو کادا د هغه جمله ته و انشائیه و نه خبریه وي ولې چې د کادا ول یغه چې دا په هغه شه د صدق او د کذب دواړه امکان شته. و صدق او د کذب امکان چې هغه ته خبر وي کنه، و انشائیه چې هغه شه طلب د فعل وی یا طلب د ترک فعل وی او په هغه شه د صدق او د کذب امکان نه. بل دوام فرق دا کړه د علما وی چې کادا فعل حال سره نږدې دو و عصا مستقبل طرف ته ډیر ور نږدې دو. کادا فعل حال ته ور نږدې دو. هغه مثالی دا پیش کړه دا کادا ته شمسو تغربو نږدې دو چې میر پروزي چې غروب شي. اس میر پر وتل د منټه لا سه منټه 4 دو نږدې دو. اس کادا چې دو دغه حال ته ور نږدې دو. و دا بلا غصا د غصاول خبا یغه چې دا هغه مستقبل ته ور نږدې کول کای چې نږدې دو چې خبر و اسم لره حاصل شي په مستقبل شه. لکه دا مثال غصا ربي ان يدخلني الجنه، نږدې دو چې رب د موه داخل کو مولارا جنت ته. اس جنت ته داخل دل دغه د مؤمن بنده یقیني دي، الله پاک ته مشت سب نصیب کو. خو لره خودی کنه تعلق خو دې هغه دنیا سره دا قیامت ته پمیون شه قیامت نه بعد او مطلب دا چې دغه یغه کېږي. خو ازغه د پورا غصا ویلی شوې دي. غصا ربي ان يدخلن الجنه د دغه مقصد د پورې دا مثال ورکو چې د غصا ولا خبر چې دا هغه حاصل دل اسم لرا په مستقبل شه ارنږدې دي. و د کادا ول خبر چې دا هغه یعنی دی په مستقبل شه خدا سه دی لکه فعل حال چې فعل حال ارنږدې دي. لکه د میره د غروب ول مثال یې روکو چې کادا ته شمس تغربو نږدې دو چې میر غروب شي. ښه وثانی کادا و دوام فعل مقربه چې دا هغه کادا ده. وهو يرفع الاسم و هغه یعنی کادا هو ضمیر راجع ده په طرف د کادا هغه رفع ورکای اسم ته و ينصب الخبره و نصب ورکای خبر ته. و دا کتو سے سوچو کیه افعال ناقصه یا دغه څه کول اسم ته یې رفع ورکولا خبر ته نصب ورکو. دغه دا مطلب شو چې د افعال مقربه عمل په لحاظ سره د افعال ناقصه غونډې دي. صحیح ده. وينصب الخبر ونصب ورکای خبر ته. وخبره فعل مضارع بغیر ان، و خبر د کادا فعل مضارع ده بغیر د ان نه، یعنی ان ونه یو سره. وقد يكون مع ان، وکلا کلا وی سره د ان، یعنی خبر د کادا و فعل مضارع بغیر د ان نه وی لیا وکلا کلا یہ خبر د کادا د ان سره یاوی فعل مضارع سره د ان. تشبه هم د
لهو بغسا په وجه د مشابهت د کادا د غسا سره. غسا ول خبریه د غسه دا کنه چې هغه سره د آنده سره د آنده د کادا خبریه په دوا خبر په دوا قسمه شه فعل مضارع بغیر ان یا کېدل شي او فعل مضارع مغا ان یا کېدل شي. د مغا ان چې دا په دغه شی د مشابهت ته د غسا سره ولې چې غسا ول خبر چې هغه سرنګو غسا ول خبر غسا ان یخرج زیدون ان یخرج فعل مضارع دو سره د ان وکا دغه د غسا تماول مثال شکنه و د غسا نه کې ساول مثال غسا زیدون ان یخرج چې زید پر مخ شي ان یخرج باندې په دواړه صورت شي غسا نه کې سا و غسا تماشه په دواړه شي خبر فعل مضارع سره د انده و د کادا ول خبر چې دا اب بغیر انده و مغا ان د مغا ان چې دا په دغه صورت چې د مشابهت ته د غسا سره مثلو کادا زیدون یجیو نږدې دو چې زید و روشي نږدې دو چې زید و روشي. کادا سره دا کیسه په دلاري چې د کادا ولا خبر حاصل دل ار نږدې دي مستقبل قریب و د غساول خبر حاصل دل ار نږدې دي خو مستقبل بعید. وثانی کادا و دوام چې د هغه کادا ده وهو واغه کادا يرفع الاسم رفع ورکای اسم ته وینسب الخبر نصب ورکای خبر ته وخبره فعل مضارع بغیر ان و خبر د کادا فعل مضارع بغیر ان بغیر د ان وقد يكون مع ان وکلا کلاوی مع ان سنت ان سره د کاد یکون یعنی کلا کلا اکثر بغیر ان وی تشبها له د وجه زخه د مشابهت د کادا لرا بغسا غسا مثل کادا زیدون یجیء لک کادا زیدون یجیء لمثال یجیء چې دا دغه بغیر ان دا کنه فعل مضارع دا بغیر ان دا د کادا ول چې کیم خپل عمل دا اکثریتی هغه مثال دا شه او دا بل مثال چې دا هغه بیا وی چې کلا کلا وی مغا ان فزید مرفوع پس زید مرفوع دا په دغه مثال چې بیان نه اسم کادا ځکه په سبب دی دی چې هغه اسم د کادا دا و یجیء چې دغه خبر د کادا دا و خبر د افعال مقربه منصوب وی کنه فی محل النصب اسم غوند اعراب په فعل نشه لګولا و یجیء فی محل النصب بانه خبره ويجيء شدا د په محل د نصب شدا تکا چې دغه خبر د کادا دا معنای دو قربا مجيء زیدن نجدش ارنجدش ارتاق د زید مجيء مصدر دا کنه او قربا فعل د پورا مجيء یغش مجيء زیدن مضاف الیه د قربا د پورا فاعل شو ترکیب. والثاني كادا و استنافية ثاني مبتدا كادا خبر مبتدا خبر جمله اسميه خبريه واو بیا استنافية اخلا هو مبتدا يرفع الاسم يرفع شی ضمیر د هغه خپل مبتدا هو طرف ته راجع ده او ضمیر مستتر یا هو ده الاسم د مفعول به فعل سره د فاعل سره د مفعول به جمله فعلیه خبریه هوکر معطوف علیه وينسب الخبر ينسب فعل هو ضمیر مستتر هغه فاعل ده او راجع ده په طرف ته خپل مبتدا چې هغه هو ده الخبر مفعول به فعل سره د فاعل سره د مفعول به جمله فعلیه خبریه معطوف علیه سره د معطوف جمله معطوفه د خبر ده هو مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه وخبره واو استنافیه اخلطه دي بیا خبره مضاف الیه دا مبتدا فعل مضارع موصوف صفات فعل موصوف مضارع صفت اول با حرف جر غیر مضاف غیر راتوی کسراوی کنا بغیر ان غیر مضاف ان مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه دا مجرور د باجار جار مجرور ظرف مستقر ش صفت ثانی ش د فعل موصوف
چې هغه فعلون دا سره د دواړه صفته د په ګډه خبر شو. مبتدا چې هغه و خبره سره د خپل خبر دا جمله اسمیه خبریه. وقد یکون مع ان تشبها له بغسا. قد یکون فعل ناقص هو ضمیر مستتر دا هغه اسم. مع ان مع مضاف ان مضاف الیه مضاف مضاف الیه دغه ظرف مستقر شو و خبر شو. ظرف مستقر دله یکونو د پورا اسیقیا پچار دا کنه یکونو شخو یو اسم شو کنه اس یکونو ته خبر یا پچار دا. مغا ان د ظرف مستقر شو و خبر شو د یکونو اس دا شینا اس یکونو ته اسم خبر پیراشل تشبها له بغسا چې دغه شی د پورا د تشبیه د پورا د یو شای کېدل د کادا د غسا سره اس دغه نوې جوړای مفعول له دغه مقصد د پورا د ان مغا ان چې وی به هغه شی د مشابهت مقصد وی. شات تشبها مصدر له شه ها ضمیر چې کیندا دا راجع دا په طرف ته کا دا دا له جار مجرور متعلق اول شه تشبها مصدر پره. بغسا دا جار مجرور متعلق ثانی شه په تشبها مصدر پره. تشبها مصدر سره د دوړې متعلقای نه مفعول له شو. مفعول له هغه وی کنه چې د کیم مقصد د پورا یو فعل واقع شي چې فعل د کیم مقصد د پورا کېږي هغه مقصد ته وی مفعول له. شاس یکونو فعل ناقص سره د خپل اسم سره د خبر و د مفعول له جمله فعلیه خبریه. اس دغه شداینه دا نوې نقطه چې یکونو ته پہلا چې مشتو سے ترکیب شیری کو یکونو ته اسم و خبر پچار وو اس یکونو د پرا به مشته داسې جمله یاروغلا چې کانا یکونو ولا مدا چې وا دغه د پرا بیا مشته مفعول فیه یاروغای په ترکیب شه اس نن مشته په ترکیب شه مفعول له یاروغای. ټیکلا دا ترکیبی نوې نقطه دي ځا ذهن شلریه چې د کانا یکونو ولا جمله چې وی اسم و خبر غوړي به اسم و خبر نه علاوه چې وی پیغه وته نظر ترګه چې دا ظرف کې دلاشي وخت کې دلاشي کا مکان کې دلاشي به هغه نه ظرف جوړه مفعول فیه و کا داسې وی چې پیغه شه د مقصد معنا پرتاوي به د یکونو فعل د پراوي هغه یغه وی دا مفعول له او مفعولات تو څه ویل دي 15 سره مفعولات چې دي هغه منصوب وي تشبها ته وګره منصوب ده کنه پیشلو استاد وګره و مثلو مضاف کادا فعل مقربه زید یہ اسم یجیء یہ خبر کادا سره د اسم سره د خبر دغه جمله فعلیه خبریه مضاف الیه ده مثل مضاف سره د مضاف الیه دا جمله ناقصه. فزید مرفوع اضافه تفصیلیه شلا. زید مرفوع زید مبتدا مرفوع صيغه د اسم مفعول با سببیه ان حرف مشبه بالفعل ها ضمیر اس ان یو اسم غوړي یو خبر غوړي بانه اسم کادا انه شد ها نام اسم ان د پورا جوړ کو وہ اسم کادا اسم مضاف کادا مضاف الیہ ہے مضاف سره د مضاف الیہ ہے دا خبر د ان سره د خپل اسم سره د خبر دا جمله اسمیه خبریه په تعویل د مفرد سره مجرور د باجار سره د خپل مجرور دا متعلق ش په صيغه د اسم مفعول مرفوعون پره مرفوعون صيغه د اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل په دشه و ضمیر وی کنه ضمیر و نائب فاعل وی او سره د خپل متعلق دا کیما جمله شلا شبه جمله شلا کو جمله شلا دا شبه جمله شلا و خبر شد زید مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه و یجیء فی محل النصب بانه خبره اچھا اس اغه مخش زید مرفوع بانه اسم کاد اغه معطوف علیه کا و عاطفه
اس دغه شی یجی او میش فعل نو خلی دا د اغه پهلا مثال نه میوا ټوکړار پرکړه کادا زیدن یجی او د اغه نه پهلا زیدن ټوکړار پرکړی و انا مبتدا جوړو اس دوزله د یجی او لا ټوکړار نه پرکای اس هغه د تشای چې د یجی او تشای واقعیا کیږي په مصدر ترکیب شه و یجی او مبتدا فی حرف جار محل النصب مضاف مضاف الیه دا مجرور د فی جار دا غوی ظرف مستقر شي ظرف مستقر با سببیه ان حرف مشبه بالفعل به هو اسم د ان خبر هو دا خبر د ان بدا ان سره د اسم سره د خبر جمله اسمیه خبریه په طویل د مفرد سره مجرور د با جار بیا دا جار مجرور و میجه متعلق کو په محل پره په محل ظرف پره شا اس محل ظرف مضاف سره د خپل متعلق سره د مضاف الیه دا ظرف مستقر شو یعنی مجرور شو د فی جار کنا او جار مجرور دا ظرف مستقر شو و خبر شو د یجی او مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه چې دوام فعل مقاربه کادا دا ادغه مضارع سی کادا یکادو شا و کادا اسم طرفه ورکای و خبر ته نصب ورکای و خبر و د کادا فعل مضارع بغیر د انوی نه و سره صدا مضارع وی و کلا کلا مضارع سره د ان روشی په خبر شه د وجه زخه د مشابهات په غسا سره اغه مثالی مشترو چې کادا زیدن یجی او کادا فعل مقاربه زیدن ی اسم و یجی او په محل د نصب شه دای خبر فزیدن مرفوع بانه اسم کادا پس زید مرفوع دا ذکا چې دغه اسم د کادا دا و یجی او چې دو دغه فی محل النصب دا په محل د نصب شه دو ذکا چې دغه خبر د کادا دا و کادا د افعال مقربه چې دي د صالر دغه اغراب یا د افعال ناقصه غوند دا اسم ته رفع ورکای خبر ته نصب ورکای اس یجی او چونکه فعل دا اغراب محلن وی لکه د اغراب سے قسم نه دی یو اغراب بالحرکات وی اغراب بالحرکات یو اغراب بالحروف وی لکه جاء ابوکا رأیتو اباکا مررتو بابیکا دغه تا وی اغراب بالحروف و یو وی اغراب بالحرکات جاء زیدن رأیتو زیدن مررتو بزیدن دغه اغراب بالحرکات شو و یو اغراب داسې چې محل ته وګوره لکه د فعل مقاربه ذکر شو دا فعل مقاربه نه بعد مقام چې کیم دا هغه د اسم دا او اسم مرفوع وي او به د اسم نه بعد مقام د خبر دا او خبر منصوب وي اس یجی او اگر کا فعل رغلا دا خدا زوی دا مقام دا د نصب دا فی محل النصب دا معناه قربا مجیء زیدن معنا د دغه جمله کادا زیدن یجیء دغه معنا دو قربا مجیء زیدن ردش ارتاګ د زید و حکم باقی المشتقات من مصدره و حکم د باقی مشتقات جمع دو یعنی هغه مشتقات چې د کادا یا کادو د مصدر نه وتلی وي من مصدره شه ها ضمیر مضاف الیه راجع ده په طرف ته کادا د کادا د مصدر نه چې کوم مشتقات وتلی وي د هغه حکم کا حکم کادا پشان د حکم د کادا دا مثلو لم یکد دا اسم مضارع شای لم یکد زیدن یجیء اس کسا کادا خو فعل ماضی وکنا یکادو فعل مضارع دو لم جزمه په داخل کا اغا یکادو شجکیم الف تا اغا وګرزد
ویل چې لام خو اخر د کلمې ته جزم ورکای، اخر د کلمې ته چې جزم ورکای نو یکادو شه دال اخر ده، دال واسه کین چې الف یاده اجتماع ساکنین رغلا، اجتماع ساکنین شوی الف حرف عله تو گذشت لام یکاد پوته شد. لام یکاد دا خو فعل مقربه شو. زیدون اسم مرفوع ده، یجیء دا خبر په محل د نصب شه. دا خو لام جازمه سره رغلا و اس لا نفیه په داخله دو ولا یکادو زیدون یجیء دینه د مشتقات یې د تشای چې د کادانا کا مضارع مجزوم بلم روشی وکا فعل مضارع منفی معلوم روشی عمل و اغا قسم وی، یعنی چې څومره مشتقات د کادانا اروتلی دي حکم یې د کادا غوندې ده، عمل و د کادا غوندې وی. حکم باقی المشتقات من مصدره کا حکم کادا. حکم مضاف باقی مضاف الیه د حکم ده پورا و مضاف شو د مشتقات ده پورا. مشتقات صيغه د اسم مفعول، صيغه د اسم مفعول ادغه واحد مشتقتون ارسی کنا مشتقتون. هن ضمیر مستتر ده بشه مشتقات په داسې حال شه چې ورتلی وي د مصدر د کادانا. مشتقات په داسې حال شه چې ورتلی وي د مصدر نه. مم مصدر هی جار مجرور دغه نه میږي حال وته جوړای به د مشتقات ول هن ضمیر ته شي هغه به ذل حال شي. مشتقات ول ضمیر هغه ذل حال و من حرف جار مصدر هی دا مضاف مضاف الیه دا مجرور د من جار جار مجرور ظرف مستقر شو. ظرف مستقر یا حال کې دل شي یا صفات کې دل شي یا خبر کې دل شي، دوی شه حال جوړولې مناسب دي. ذل حال د خپل حال سره ملاو شو، دغه نائب فاعل شو د اسم مفعول مشتقات د پورا نائب فاعل. ٹھیک اس اسم مفعول المشتقات سره د خپل نائب فاعل چې هغه ذل حال و حال لا و سره د خپل مضاف الیه اسم مفعول المشتقات سره د خپل نائب فاعل حال ذل حال په ګډه د نائب فاعل وکنه او دا مضاف الیه شو. ٹھیک شلا المشتقات من مصدره دا مضاف الیه شو د باقی د پورا دغه طبيعي زلو ګوري. المشتقات صيغه د اسم مفعول هن ضمیر اپش مستتر د اغاز الحال من مصدره دا جار مجرور ظرف مستقر شو د حال شو د هن ضمیر نه. هن ذل حال سره د حال دا نائب فاعل شو د مشتقات د پورا. المشتقات صيغه د اسم مفعول جمع مؤنث سره د خپل نائب فاعل دا مضاف الیه شو د باقی د پورا. مضاف سره د مضاف الیه د بیا مضاف الیه شو د حکم د پورا. حکم مضاف سره د خپل مضاف الیه د په ګډه باندې مبتدا شو. دا مبتدا او حکم باقی المشتقات من مصدره دا مشتقات دغه مبتدا شو. که حکم کادا دغه نویس خبر وته جوړای. کاف جارا برای تشبیه حکم کادا حکم مضاف کادا مضاف الیه مضاف مضاف الیه مجرور د کاف جار جار مجرور دا ظرف مستقر ش خبر ش مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه.